در بدله کما څو ورځې صبر راته وکړه بیخي حالات ډېر خراب دي د بازارونو. وروره زما نه دې ورځې په 12 روپۍ اخیستې پوره کار یې چې نن 12 روپۍ راکېښستې ښه وروره در بدله کما که نه بازارونه بیخي ډون دي. 1 روپۍ مې نه راکړې د سهار نه راایسته. وروره ستا د بازارونو څه زما څومره ده؟ زما نه دې ورځې په 12 روپۍ اخیستې پوره 6 میاشتې شو که روپۍ راننه کړې رخصه د رسیدې ده. وروره رشکهنه مه بوځه ویلې ما نه سورلوده مخې ته بې عزته کړ خو لږ صبر راته وکړه در بدله کړمه که نه. وروره ستا د سورلو څه زما څومره ده؟ که ستا عزت ځي او که راځې ما له خپلې روپۍ راکړه تخته پسون لیکئ. وروره ستاسو د ناجو څه زما کار نشته ما ته 500 روپۍ درکړي ما له خپله بقایا راکړئ بیا چې څه کوئ هغه کوو. ټیک ده ټیک ده تا نه به درکړمه خپلې ما څخه پیسې وې پیسې څه شوې. تكتبوا بالرابع جزاك تخوره ته لږ صبر وکړه. وروره ته د مزدورۍ شوې 2 سورلۍ هغه هم دنه لاړه دا خوار تندی دې نیولې ده د رخصه ودرووځه. وروره رشکه خو رانه مه بوځه دا یوه رشکه مې ده چې دغه نه لاړه شي زه به اخر څه کومه. پیاله هغه خېچینې دي هغه به زه په څه باندې ساتمه او کور والا مې هم بیماره ده هغې ته هفته کې 3-4 روپۍ ګولۍ لګي. ستا د حالات څه زما څه کار دی؟ که حالات پې ښه یو که نه ما ته رخصه پرېږده وځه پرې او بې وسایل ښې دي د زړه په زخم کې مې یا الله ته راباندې خپل رحم وکړه زه به څه کوم اخر. اسنين برسك راش اسنين دلت شات اللي راش ريوتك سلمان ريوتك برسك راش بس يقول اخا دي برسك راش اسنين بدر يقول پتا دي برسك راش اسنين برسك ريوتك سلمان ما ريوتك دقة راش شات راش ده امپور ما دراکا يقول اسنين امپور ما دراکا دي برسك راش اسنين ولا قوة اخا ولا لا جوجورا خمار چشمان لرم وی بجې ته وګوره د دې راتلو ته وګوره دا به څه ټیم راځي کور ته ځان مې لوپر جوړ کړی په کلي کې زه د دې د لاسه سترګې نشم لغړولی. چېرته تللی وې ته یو څه پورې تا څه کول؟ زه بار وم ملګرو سره چېرته تللی وې تا ته نه انسانیت خون راته داسې زوی اسنونه کمرې ته لاړ شه زما بچی نه دی دا ستا زوی نه دی د سرانې راګت شوی دی چې د سړي زوی وی دا په کور کې ناست وی یوې بجې ته وګوره د دې راتلو ته وګوره د کلي کې خلکو ته سپک سپان کړنه دوی د لاسه ما قرضونه په ما باندې واغوښتل زه یم چې بچي مې ښه په سپینه جامه کې ښه په سپینه کپړه کې ګرځي په کاکونو کې ګرځي. خبر به اوسنی وکړه که نه بچی دی د څوک بچی دی نه ویم دا اوسنۍ نه خبره بار ده دا به زه وسلې پوه کړمه یو غټ ډانګې راله وګوره غټ ډانګې خبر به اوسنی وکړه که نه بچی دی د دې ځولۍ ته وګوره بل په کور کې څه کوي او دا داسې شروع کړي دي بس دا پیسې پرېږده ورشه د روپۍ غم رانه وکړه ښه روپۍ رنده راوړمه زه شابه سلمان بيه خذ برسك ولا
ډبر سیټ اسنین تاسو دا څه کوئ مړه که د ظالمانو کله چې وینم پبجي کوئ یا به ټیک ټاک کوئ لږ د مونځ غږ کوئ خو د ظالمانو دا تاسو څه کوئ د ځان سره لږ سوچ کوئ مړه خپل کار کوه ځه موږ هر څه پېژنو تا زما ستا خبر پېژنې زما خبر پېژنې زه خپل کار کوم مړه ځه زما د زوی په شانتې مه کوئ زه بدل مه کوه زما زه خپل کار کوه ځه ته ما څه کار کوې که نه ته ته پرې مسلې سازي کوې زه خپل لمونځ وکړه ځه دې خو نه ډبر سیټ ګریوت که لکه شابه که ګریوت قبول شو که نه لکه شابه ګوره مرګري زه د باندې خفه کېږم د اسنین زوی دې ډېر لوپر ګرځي کله د یو سا کله د بل سا کله ټیک ټاک یې کوي کله پبجي کوي خیال پې ساته هسې نه چې سبا له درله کار وګوري ایرورا ستا نه مخکې یو څلور پنځه کسان راغلي وو هغه هم راته دا کیله وکړه زه به یې څه پوهېږمه په والو والو خو مې تې دا چمړه واړوله د لاسونه مې ستړي شو نازنین دی زه به یې څه پوهېږم ګوره مشره بچی په پلار باندې ټیک کېږي زه د باندې خفه کېږم سبا نه به درله کار وګوري دا خبرې بالکل ټیک دي څه هم به ونه کوم ایرورا ما د باندې خپله غاړه ازاده کړه نور ته پوهې شه او ستا زوی پوهې شه او زه دره لاړم یا الله یاسنین خو زه دوه سپېږمو له راوستم ته راته څه لار وښایه سټه یاله دقه دې خوا مړه تا ته ما شل پیره ویلي دا په ما باندې څه حالات تېرېږي او دا ته دلته څه کې بله ما څه چل کړی دی دا ته څه کې ډوډۍ مې راکړه چي دلته شابه زه په څه حالات کې یم او دا تاسو څه شروع کړي دي نن تباه که یا الله سره هم را باندې وکړه د دې اسنین دوی سره مې څه چل وکړم زما خو په کلي کې ډېر غټ عزت و هغه عزت یې زما تار کو اخر څه وکړم ټیک ټاکو ته کار ویلې پبجي ته کار ویلې د شپې مې د جبون نه غلاګانې کوي د لوټرانو صدا ګرځي اسنین زوی مې اخر یوه لار ماته وښیوه الله یوه لار ماته وښیوه ستړی یم توبه ده کور ته راشم د شپې ای بچیا شپې ته ما نه زما موبایل نه ده شپې خو زما زندګي ده شپې زما موبایل ونغوستو ای بچی دا څه کوې ته په پلار پسې څوک تومانچه راوړي مه کوه ای بچیا دا خلق ولی خلق وجنی په دوی څه شوي دي دا خلق ولی خلق وجنی په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلق ولی دا خلق ولی خلق وجنی په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي